بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی سره چې بے حد مهربان دی او ډېر زیات رحم کوونکی دی. والشمس قسم دی په نور باندې، وضحاها او پرنا دغه باندې. والشمس قسم دی په نور باندې، وضحاها او پرنا دغه. والقمر او په سپوږمۍ باندې اذا تلاها چې کله ورپسې شي. والقمر قسم دی په سپوږمۍ اذا تلاها کله چې ورپسې شي، یعنی په نور پسې رستو راوخیږي. نور ډوب شي د ورځې او شپې سپوږمۍ راشي. والنهار قسم دے پر ورځ باندې اذا جلاها چې روښانه کړي نور لرا. قسم دے پر ورځ چې روښانه کی یا چې راښکاره کی نور لرا. واللیل او په شپه باندې اذا یغشاها کله چې پټ کی دی نور لرا. والسماء قسم دے په اسمان باندې وما بناها او هغه چا چې جوړ کړی دی. قسم دے په اسمان وما بناها او په هغه چې جوړ کړی دی دلرا. والارض او قسم دے په ځمکه باندې وما طحاها او په هغه چې الله تعالی دا خوره کړی ده. طحاها غوړولې ده. ونفس او په نفس باندې وما سواها او په هغه ذات چې دای پیدا کړی دی. ونفس قسم نه په نفس باندې وما سوا او په هغه الله چې سواها چې دای برابر کړی دا، چې نفس برابر کړی دی، پیدا کړی دی، برابر کړی دی. فلهمها نخودلی دی دتا فجورها بدلار و تقواها او تقوا ددو پرهیزګاری. فلهمها وسخودلی دی دتا فجورها گناونا نافرمانی و تقواها او د تقوا لاري د پرهیزګاری لاري. قد افلح یقینا کامیاب دے منا غسو کو زکا چې خپل ځان پاک کو، چې خپل نفس پاک، چې پاکړي خپل ځان. قد افلح یقینا کامیاب دے منا غسو کو زکاها چا چې پاک خپل ځان. وقد خاب یقینا ناکام دے، قد خاب یقینا ناکام دے تبا دے منا غسوک دساها چې زیل کړی دے خپل ځان. دساها چې ډوب کړ خپل ځان په ګناونو کې، خپل نفس په ګناونو کې ډوب کو. کذبت ثمود بتقواها دروغ جن کړیو سمودیانو بتقوا په خپل سرکشی سره، په خپل سرتیزی سره. بتقوا په خپل سرکشی سره، په خپل سرتیزی سره. کذبت دروغ جن کړیو سمودیانو بتقوا په خپل سرکشی سره، په خپل سرتیزی سره. اذن بعثا کله چې را پاسید اشقا هغه بدبخت داغوی، بدبخت داغوی. اذن بعثا کله چې را پورته شو اشقاها بدبخت دوی، ډېر بدنصیب دوی. فقال لهم رسول الله، فقال نووی لهم دویت رسول الله، رسول الله، الله رسول ورته وی ناقۃ الله لحاظ ساتي د دیوخي. ناقۃ الله پرېګ دی د اوخد الله تعالی. وسقياها او بداغي
نمبر د اوبو داغي ناقت الله لحاظ کوي خیال ساتي دوخي د الله وسقياها او دو وار د اوبو داغي نمبر د اوبو داغي سکل لاغي فکذبوه ندوی دروغجن کړو هو د صالح علیہ السلام لرا فقروها ندوی کټ کړه دغوخه زخمی کړه فقروها زخمی کړه دغوخه فدمدم علیهم فدمدم نو تباهیرا واست الله تعالی علیهم په دوی باندې ربهم رب دوی فدمدمانو حلاکت راوس علیهم په دوی باندې ربهم رب دوی بذنبهم په سبب د ګناونو د دوی بذنبهم د وجه د ګناونو د دوی فسواها نو برابر کړه دوی نه هلاک کړه دوی سواها دوی هلاک کړه ولا يخافون يريږي الله تعالی عقباها د انجام د دوی د کارنا انجام د دینه ولا يخافو نيريږي الله تعالی عقباها د بدلا غستلونه د انجام دا غینه